الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو اوریدونکو زم ډاکټر ربستان مومن د کیمرامین اسد الله جران سره تاسو په خدمت کې حاضر د پروګرام نوم دی بلړی و نن موږ راغلی یو کټار کلی د سجاد مومن صاحب زیاته دلته خستم کولې پروګرام شو ګیدرینګ وشو سجاد صاحب نه تاسو کو چې را د ګیدرینګ د څه مقصد د پاره آیا د خپل ورکران یو زیات راجمه کول او غو سره په دې بهانه باندې مینه محبت اظهار کول او غو سره ملاویدلو دا بر د دوی په خپل بیان کې نو چې دوی د اغراض مقاصد نو سجاد صاحب السلام علیکم او دې تاسو روشنايي ماشوي وعلیکم السلام ډاکټر صاحب مننه تاسو ډیره مهرباني تاسو دومره تکلیف کو دلته راغلی او زمونږ پروګرام لا تاسو نورم خلا ورکړه دا پروګرام خو مونږ هر اختر کې تقریبا کوو او دا غي مقصد دی چې زمونږ د ملګرو سره لکه ټول کال د ملګرو سره مونږ کینو پاسو د دوی په دیرو کې د دوی په اجرو کې دوی سره جمعتونو کې کینو دوی سره مطلب دوی مونږ ټول کال عزت راکړي دا یو د سیموقای چې به موږ د ټول ملګری رو غواړو او دا غي په باندې باندې دوی سزمنګ اختر مبارکې مو شي خوشاله نیم راشي او بل یو خطر قدا د چې دوی سزمنګ چې کومه غرابطه د هغه بحال ساتلو دا غي به چرته ضروری خبري هغه پکې وکړو ملګرو سره چې روان وخت وسنګ علایمال جوړو د خلکو مسلې دي په هغه باندې بسنګ چل کو ست طریقې کار دي خو د ټول نغړه بهانه د دې دا یو د ټول نغړه مقصد د راغونډې دی چې زمونږ د خپل ملګرو د خپل ورکرانو د خپل د علاقې مشرانو کشرانو امزورو د دوی سره رابطه ختم نشي او د سي مقیم منګ را پیدا کو چې پاغه کې و مقدمه شاغوي کې منګه یو بل سکینو او غپی شپې ولګو مننه شکریا تاسو به خوشاله مې ځکه چې په یو ټلیفون باندې دومره خلک سړي راشي نو د دې خو د مینې یو اظهار دی د ورکرانو دې باره کې تاسو خپل ورکرانو د لپاره څه پیغام ورکول غواړئ الحمدلله منګه ورکران منګ سره ډیره زیاته مینه کوي منګه وختي ما دا خبره دلته غوي ته شکریا د تعارفي دغه کې مغله چې منګه دومره یې نه لکه څومره چې د خلک منګ سره مینه کوي او غوي منګ سره د حد نه زیاته مینه کوي چې منګه مطلب تش کڅي او کني منګ ورته میسج وکړو کال وکړو سره به تور سو وکړو چې دې زیاته تک دی دلته راتګ دی یا دلته تلل دی یا دلته راتلل دی نو هغه موږ لا شکر الحمدلله په وخت باندې ځان را رسولې دي کې دې شي موږ ناقصه موږ کمزوري موږ هغه شانته کړی نه له خودوي خپل ذمہواری هغه هر وخت پوره کړی د خپل ذمہواری پوره کولو کوشش هم کړی دی او ان شاء الله موږ د خپل ورکرانو نو د خپل د علاقې دلته څومره ملګری دي د ازمن دا غینه موږ خو مطمئن او خوشاله دي د زړه نه خوشاله زګه چې هغه وخت موږ له عزت راکړي تاسو خپل حالات اظهار وکړئ اول خټولو کتونکو ته السلام علیکم ورحمت الله بیا تاسو شکریا ادا کوم د ډاکټر ربستان صاحب او موږ هم بس د سجاد مومن د دوی په دعوت باندې راغلیو او ډېر خوشاله شو داسې ملګری چې هغه موږ تقریبا په دې کال کې نو لیدل نن هغوی سره ملاقات وشو دا مې د خوشحالۍ خبره ده او بل د پروګرامونو ډېر مقاصد دي الحمدلله زموږ یو لویه پارټي ده په دې پارټۍ کې چې کوم دی آینده دپاره کوم لا عملي الیکشن را رواني د هغې خبرې اترې پکې وشي کوم ترقیاتي کارونه دي خپل منځ کې چې کوم دی یو مونه محبت او یو اتفاق د هغې خبرې وکړو نو دا ډېر یو ښه پروګرامونه یو ښه خبره سجاد به هم شکریا ادا کوو چې موږ یې راوغوښتلو او موږ د ملګرو سره میلاو شو د خپل ورکرانو څه ګیلې شکوې داسې خو څه خبرې خو پکې نشته دی ګیلې شکوې خو نشته نور د دوه ورونو په منځ کې هم ګیلې شکوې راځي خو دا دی چې الحمدلله موږ یو بل سره ورونه او زموږ چې کوم دی د مینه محبت هم دی چې د قوم او د ملک د اتفاق او د هغې د خدمت دپاره نو چې اوس د چا خدمت کوو نو چې ما دا دواړه لګوي خامخا به چې کوم دی موږ خپل منځ کې مینه محبت به البته یو رایه به یو شان شي بل شان شي خو موږ په دغه کې یو یې ورونه بالکل دې کې شک نشته ډېره مننه شکریا سلیم صاحب تاسو خپل خیالات اظهار وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف دا واحد پارټي ده چې دا د خپل ورکرانو دغسې په ابصار پارټیانو کې داسې په عید ملن پارټیانو کې سپیشل خیال ساتي اگر چې په نور پارټیانې زیاتې دي خو دا کم چې شعور او کم دا شیزونه نو دا پی ټی آی خلکو ته وښودل چې تاسو به خپل ورکران څنګه انګیج کوئ د هغوی د لکه اوس دا دلته رال کسان نو دې کې د چا مسلې مې د چار سي نو غار شي یو بل سره ټچ شي او هغه مسلې د حل کېدو کوشش هم شي بل دا چې کوم ګیدرینګ و دا ډېر په مختصر ټایم باندې موږ ارینج کړی وو یعنې 2 ورځو کې دا هر څه وشو چې یاره داسې عید ملن پارټي به کوو او د کورونې په وجه باندې موږ لږ دا لیمټ کړی وو لکه پوره ډېر خلک هم نه راغوښتی به ماشاءالله تاسو وکړه چې ډېر خلک راغلي دي نو زمونږ ان شاء الله ګورنمنت الحمدلله ټول زمونږ چې څومره پی ټی آی دا اختلاف رایې به ضروري خو ان شاء الله موږ یو
او خو په درناوي به ان شاء الله د خپل عوام او د خپل علاقې لپاره به خپل خدمات پیش کوو که خیري. شکریہ. آینده لپاره سو لایحه عمل داسې یو کم کسان چې دي یا ګیله کوي یا شکوه کوي یا خفه دي هغوی لپاره څه پیغام اهم پیغام؟ بس د سیاسي چې څومره پارټۍ نه دي او څومره چې سیاست سره ریلیټډ خبرې دي هغه کې خامخا ګیلې شکوي د ورکر د ورور د تربور د خپل خپلوان هغه ګیلې شکوي ان شاء الله موږ په دې کوشش کوو چې د خپل ورکر د خپل قوم د هر چا ګیلې شکوي ختم کړو. ان شاء الله موږ به ورپور د دې کوشش کوو ان شاء الله. ډاکټر صاحب تاسو څه بیان غواړئ خبرې ته مختصر غوندې جامع چې مختصري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول هو عربستان صاحب تاسو ډیره مهرباني چې دلته راغلی او خپل قیمتي وخت هم موږ له راکړو او د سجاد صاحب هم ډیره شکریا ادا کوو چې دومره پارټي او پروګرام د پی ټی آی ورکرانو لپاره کړی او ټول ورکران الحمدلله ډیر په خلوص او جذبې سره راغلي او د کرونا د سوپیس په وجه باندې ډیر جوابونه ډیرو خلکو ته نو شوي خو د هغې باوجود هم الحمدلله ښه مزیدار ګیدرینګ وشو او موږ الحمدلله د پی ټی آی چې څومره ورکران یو موږ ټول رونه او ان شاء الله د دې ملک او د دې قوم لپاره به چې کوم دی هر ټایم د خدمت لپاره حاضر یو. د خپلو ورکرانو له څومره تمه لرئ د قربانۍ د ملګرتیا؟ یاره عربستان صاحب زه به درته یوه خبره وکړم چې الحمدلله زموږ د پی ټی آی چې څومره ورکران دي په یو میسج په یو کال په یو دغه باندې دوی ټول په یو پلیټ فارم باندې ولاړي او لکه زموږ ته مطمئن یو مکمل چې څومره ورکران دي د پی ټی آی په ډسټرکټ مومند کې هغوی د هر قسمه قربانۍ دپاره هر ټایم تیار دي. لکه نورو پارټیانو کې عربستان صاحب تاسو وګورئ که نن هلته کې هر سړی دا تمه لري چې یاره ماله به سیاسي لیډر ګاډی راکوي ماله به پیسې راکوي. پی ټي آی واحد پارټي ده چې دې کې هر ورکر دومره جذبه لري چې د خپل جیب نه پیسې لګوي خپل ګاډی استعمالوي خپل وخت استعمالوي او دلته راځي او د خپل لیډر خیال ساتي د خپل علاقې خیال ساتي. نو ان شاء الله چې موږ امید لرو چې ټیک د چې 3 کاله کې لږ څه کارونه څه داسې نامناسب حالات وو خو ان شاء الله چې زموږ چې د 2 کاله کم دي نو په دې کې به ان شاء الله موږ د علاقې پوره خدمات کوو که خیر. د پی ټی آی ورکر چې کوم دی هغه کې یو دا صفت هم شته دی چې د شپې او د ورځې موږ د شپې په 2 بجې او په 1 بجې هم خپل ورکر لیدلی چې هغه لګی دی الیکشن پوسټر یې لګوي یا نور خدمات دی هغه سره انجام کوي. نو زموږ ډېر توقعات دي د خپل ورکرانو. ډیره مننه شکریہ کتونکو. نو دغه شیشه باندې موږ کوشش کوو چې تاسو ته د پی ټی آی کوم ګیدرینګ نن شوی دی کوم پروګرام وشو د عید ملن پارټي وه په دې بهانه باندې د دوی صرف دا مقصد و چې د خپل ملګري چې یاره ګنټه کې 2 کې 3 کې یا 2 ورځو کې موږ یو بل سره ملاوېدی نو شو نو دلته نن هغه ټول ملاو شولو په دغه بهانه باندې او دلته یو بل سره غاړې ورکړه دی. ګیلې شکوې په 2 ورونو کې هم راځي په یارانو دوستانو کې هم راځي او په سیاسي پارټیو کې خو ډېر زیات دي. بس موږ دغه مقصد و چې تاسو ته د دې پی ټی آی ورکرانو لیډرشپ کوم مقصد دی چې هغه تاسو ته در ورسوو. نو زه اوس په دې ځای تاسو نه اجازت غواړم. زه یم ډاکټر عربستان مومند د کیمرامین اسدالله هجران سره پروګرام نوم دی بله ډیوه ضلع مومند تحصیل علمزی کټار کلی د الله په امان.